نبی علیه الصلاة والسلام د یو غزا نه را روانو، غرمه ټیم شو، صحابه کرام ستړي دي، نبی علیه الصلاة والسلام هم ستړی شو. صحابه کرامو ته وفرمایل ځای لږ ارام وکړئ چې لږ دمه شو، دا غرمه لږ کم شي بیا به ځو. ټول صحابه کرام داسې ځای په ځای بوټي او ستورو ته لاړو، یو ځای وده شو بل ځای وده شو، ځای په ځای باندې. نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې د کیکر یو بوټی و، هغې ته یې دا توره ور واچوله او د هغې د لاندې سم لاس ته سترګې ورغلې وده شو. په دې کې یو کافر و چې وایي کتل چې د مسلمانانو پیغمبر د یو ونې د لاندې وده دی، سر ته یې توره پرته ده او څوک شته دی هم نه یې خواته، وایي راشه دا خو د ټولو نه ښه موکه ده، دا خو غټه موکه ده. راغې د نبي علیه السلام سلام هغه توره یې راواغسته داسې او د تیکې نه یې راویسته، چې د تیکې نه راویسته د نبي علیه السلام سترګې وغړېدې. چې سترګې وغړېدې دا کافر ورته وایي من یمنعک مني، من یمنعک مني، زما نه به دې څوک بچ کوي، بس تا به اوس زما نه څوک بچ کوي، خوا ته خو دې څوک شته نه چې اواز ورته وکړي، تش لاس او توره زما په لاس کې ده، من یمنعک مني، اوس به زما نه څوک بچ کوي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل الله، څوک مې به درنه بچ کوي؟ الله. چې څنګه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل الله، په هغه رفع راغې توره یې د لاسه ورته وشوه، توره یې د لاس نه ورته وشوه. نبی علیه السلام تورې ته لاس کړو، چې تورې ته لاس کړو که نه، نو کافر ته وایي من یمنعک مني، اوس په تا زما نه څوک بچ کوي، زه خو درنه الله بچ کړم خو تا به اوس زما نه څوک بچ کوي. کافر ورته وویل وایي ستوره ستا په لاس کې ده چې څه فیصله دې وکړه هغه زما فیصله ده. د نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وایي زما معاف کړي، زما معاف کړي، زه درته هېڅ هم نه ما معاف کړي. چې نبي علیه الصلاة والسلام ورته څنګه وفرمایل ما معاف کړي، هغه وایي د الله پاکه پیغمبره کلمه راته ووایه، کلمه راته ووایه، زه مسلمانېږم، ما خو په تا باندې د قتل اراده کړې وه، توره مې رېستلې وه، ما خو نه پرېښودلې، خو توره چې ستا لاس ته درغله نو ته ما ته وایي ما معاف کړي. د مسلمانانو زیات تعداد چې وګوري په هغې زمانه کې هغه د نبي علیه السلام د اخلاقو نه متاثره شوي دي، مسلمانان شوي دي. هغې به چې د یو مسلمان کردار ته وکتل، د هغه اخلاقو ته به یې وکتل، د هغه اعمالو ته به یې وکتل، هغه به په دې شور شو، په دې به د هغه دماغ خلاص شو چې دا رښتینی دین دی، اسلام رښتینی دین دی. وګوره څنګه خلک جوړ کړی دی، په ایمان یې ووایي. داسې به یو کافر وي چې موږ ځان سره وساتو، هغه زموږ نه متاثره شي، ایمان راوړي، هغه چې د مسلمانانو ملکونو ته راشي که نه او واپس لاړ شي، نو هغه په خپل کفر شکر وباسي. ولې الله دې نه کړي چېرته یو کافر داسې وشي، جومات ته خو یې راتله منه دي، خو که یو کافر دې جومات ته راغی واپس ورته چپلې به دې چاوړي، دغه حالت دی. نو دوکه ده، افراد دی. وجه دا ده چې موږ مسلمانان د پیسو بلکل لانده کاڼه کړي، اخلاق یې رانه ختم کړي، حلال او حرام یې رانه ختم کړي ده. صرف او صرف مقصد زمونږ دا دی چې موږ لږه زیاته کړې پیسې، په هغې کې موږ بد اخلاقي ورور د ورور سره ولې نه لګي، څه وجه ده؟ دا خو د یوه مور پیدا دي، په یو رحم کې دواړو لتې والي، په یو ګېډه کې دواړو لتې والي دي، د یو مور نه پیدا دي، په یو غېږه کې کلار شوي دي، په یو پینډ یې ډوډۍ خوړلې ده. اوس دا ورور ولې د ورور دښمن دی، ولې د هغه د وینو تږی دی، څه وجه ده؟ دغه یو له 100 روپو دپاره، د دغې لږو پیسو دپاره تا ډېرې اخېستې دي او ما له دې لږې راکړي دي، ما ډېرې ګټلې دي او تا نه دي ګټلې. ورور د ورور صرف په پیسو دښمن دی، په جایداد دښمن دی، دا خبرې دې لرې که منځ کې هېڅ هم نشته دی. دا موږ د مال محبت دې حد ته ورسولو، د مال حرص دې حد ته ورسولو چې ورور یې د ورور دښمن کو.